أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك وعليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب القدر معزز علماء کرام مشایخ امت اسٹیج جلوہ افروز گنشمیر علماء کرام او د گلشن نبوی کل گلان طالب علمان او د دغی گلستان آبیاری کون کو عام مسلمانان اور مختصر وقت د پارا بیوسو خبر استاس وڑان دی عرض کوم کوشش بدا کوم چې خپل خبر سمره په مختصر الفاظو کې راغونډ کم نو دا به خوي عزتمند مسلمانانو دا زما گیر چاپیر چې رچاب بچی ناستی دا خلق مبارک دي دا خلق چې رچاب بچی د قرآن حافظ جوړ شي قرآن خوانه جوړ شو دغه پلار سعادتمند دی خوشبخت دی نیکبخت دی چې د چا بچی قرآن ویلو والا جوړ شو د چا بچی چې حافظ قرآن جوړ شو ډیر پلاران داسې وي چې د هغوی د زړه تمنا او آرزو دی چې زما بچی حافظ جوړ شي زما بچی عالم جوړ شي خو دغه پلار ارمان یې ځان سره خاورو ته یوړو او د ده بچی حافظ جوړېدل خو یو طرف ته کا عالم جوړېدل خو یو طرف ته کا د ده بچی د دې جوګان جوړ نشي چې د پلار د جنازې صف کې ودرېږي او خپل پلار پسې د جنازې لمونځ ووایي زه به ستاسو ته ساده خبرې کوم او مختصرې خبرې به کوم وخت را سره نشته انتهایي مختصر زما په دې مختصرو خبرو باندې به لږ سوچ او فکر کوئ هغه پلار چې کوم پلار د دې بچي دپاره باد باران زلو طوفان برداشت کو د پلار په تن باندې به زړه کپړه وه بچي به نوې جامې اچولې د پلار په خپو کې به شلېدلی پیزارو د بچي په خپو کې به نوی پیزارو د پلار به د اختر په ورځ هم په تن زړه جوړه وه او د بچي به نوې جوړه وه او دغه پلار چې باد او باران او زلو طوفان ته ولاړو د بچي د خېټې فکر یې کو د بچی د لباس فکر یې کو د بچی د استوګنې فکر یې کو او دغه بچی چې دا پلار د نور نه ساتو دا پلار د یخنۍ نه ساتو دا پلار د ګرمۍ نه ساتو دا پلار د لوږو نه ساتو د مشقت نه ساتو د تکلیف نه ساتو په دغه بچي به سخت راله د پلار نه به خوب وتښتېدو په دغه بچي به سخت راله پلار به چې کوم دی لالهند او پریشانه به بچی به په ژړا شو د پلار د خپو نه به ځمکه وتښتېدله د بچي رنګ به زوړ شو د پلار د خولې خوند به خراب شو هغه پلار زموږ عزتمندو چې د دې بچي دپاره یې ټوله زندګي په دوو باندې لنګولې وه هغه پلار د دنیا نه لاړې او بچی د جنازې په صف کې ودرېده خو نه خپل پلار له غسل ورکړو نه خپل پلار له کفن ورکړو او نه خپل پلار پسې د جنازې لمونځ وویل خبر کېږئ ما په دې ناستو کې هم ډېر داسې وي چې د پلار د جنازې په صف کې به ولاړه کړي خو پلار پسې د جنازې لمونځ نه ویلي د مور د جنازې په صف کې ولاړه کړې نه هغه مور چې ستو زما د خاطرې تر سکون نه خوړل
هغه مور چې په یخنۍ کې دی ماسته شمله نه خوړله وي زما د بچي زکام دی هغه مور چې زما او ستا د سینې درد دی زما او ستا د جړا نه معلومو زما او ستا د ملا بریښ دی زما او ستا د جړا نه معلومو زما او ستا د غوږونو بریښ دی زما او ستا د جړا نه معلومو هغه مور چې د دوی بچي په میتیازو کې شپې تېرولې هغه مور چې د دوی بچي ډکې تشې میتیازې صفا کولې هغه مور چې دا بچی به اوده شو هغې به ورته ماحول مهیا کړو هغه مور چې د دوی بچي دپاره د نیمې شپې شوګیره تېروله هغه مور چې د بچي په آه سره به د سترګو نه خوب تښتېده هغه مور چې د بچي دپاره یو طرف ته بل طرف ته بالښت کېښودو چې زما د بچي سر بازو سره ونه لګي هغه مور چې د بچي دپاره به خپله غېږه کلاو کړله هغه مور چې دا بچی به ګنده و خیرن به و ناولې به و صاف بوی به ترې خته دې مور به صفا سوتره ولمبه و سنین سره به ولګو هغه مور چې د دې بچي لاس کې به خپلې ګوتې ورکړلې او په خپلو خپو به د بچي خپې کېښودلې او ورته به ویل پاپلې پل والا پل دې بختور شه شا بدل والا هغه مور د دنیا نه لاړله دا بچی د جنازې په صف کې ودرېده خو د خپلې مور پسې د جنازې لمونځ نه دی ویلی د مور ارمان دا چې زما بچی حافظ قرآن جوړ شي عالم جوړ شي او پلار او مور دغه ارمان خو څه کوي پلار او مور د دنیا نه لاړې بچی د جنازې په صف کې ولاړ دی خو نی پلار پسې د جنازې لمونځ ویلی او نی مور پسې د جنازې لمونځ ویلی او یو بله خبره ورته وکړمه تاسو پلاران به دلته ناست یئ چې بچی کور ته رادننه نه شي او پلار کور ته ماخوستن رادننه شي نو پلار تپوس کوي بچی مې چېرته دی کم خوا تللی چا سره تللی څنګه تللی ولې تللی غوټۍ خوړلې کونې ده خوړلې هغه بچی چې پلار یې یوه شپه بار نه برداشت کوي هغه پلار د دنیا نه تللی او پوره 2 3 4 میاشتې وشوې خو د دې بچي ته د پلار ځای معلوم دی چې زما پلار چېرته دی دا د خپل پلان د قبر خوا ته نه دی ورغلی اوس تاسو فیصله وکړئ چې دې پلار ګټه کړې او که تاوان یې کړی دې مور ګټه کړې او که تاوان یې کړی چا پیسه بیلله چا سونا او چاندي او درهم او دینار بیلو چا ځمکه او دکان بیلو دې پلار خپله زندګي بیللې ده دا بچی د د پلار خوشبخته د د مور خوشبخته چې بچی قرآن ویلو والا جوړ شي او د دې خپلو بچو نه تپوس وکړه بچیا زه به د دنیا نه ځم ما ته ضرورت دی تا باندې به سخت راله زه به ستا ښي طرف ته ودرېدم ستا ګس طرف ته به ودرېدم ستا مخې ته به ودرېدم ستا شا ته به ودرېدم ستا سر او خپو ته به ودرېدم بچیه په ما هم سخته را روانه ده زما په کار به راشي دا به تا ته وایي پلاره په تا به څه سخته راځي ورته یې زه به د دنیا نه ځم ما له غسل راکول دي څنګه به غسل راکړې ما ته د کفن ضرورت دی بچیه راته ووایي کفن به څنګه راکړې بچیا زما د جنازې په صف کې چې ودرېږې ته به څه وې د دې خپلو بچو نه تپوس وکړئ دا علما دي چې ستا او زما د بچي نه حافظ جوړئ ستا او زما بچی د قرآن عالم جوړئ او دا بچی ستا چې حافظ جوړېږي هسې نه جوړېږي په دې کې د دغه مدرسې د استادانو د سترګو اوښکې پرتې وي د دغې استادانو د بچو نهرې پرتې وي د دغه استادانو دغه د مسجد امام دغه د مدرسې د استاد د بوډا پلار د سترګو اوښکې پرتې دي او تاسو به یې څنګه تاسو ټول ناست یئ هر یو سپین ږیری دې په دې اړه لاس کېږي آیا تا په دې د خپلو بچو نه په دې ژمي کې تمه ساتله کو نه چې زما بچی به ماله ګرمه جوړه والي ماله به ګرم پیسار راوالي ماله به یو ګرمې جوړ جورابې نه وړي دقه رنګې د دې ټولو علماو نه د دوی میندو او پلارانو تمه ساتله ده خو شاید تاسو له به بچو راوړي خو د دې علماو نه قسم سره تپوس وکئ په تاسو کې چا د خپلې مور دپاره په دې ژمي کې ګرمه جوړه اخیستې چا د خپل پلار دپاره ګرم څادر اخیستی دی دا به تاسو ته په لاس باندې رانه شي عزتمندو مسلمانانو 3 څیزونه مظلوم دي او دا 3 څیزونه داسې مظلوم دي په دې کائنات کې چې د دې په شانتې مظلوم نشته خوشبخته نیکبخته هغه خلک دي چې د چا د مسجد سره محبت دی د مدرسې د استاد سره د مسجد د امام سره محبت دی
خوشبخت او نیکبخت هغه خلک دي چې د کومو خلکو تعلق د دیندار خلکو سره دی. دا علما دا په دې کائنات کې د ټول نه زیات مظلوم ترین طبقه ده. په دې کائنات کې په دې دور کې درې څیزونه مظلوم دي: علما، طلبا، د مسجد امام، د مدرسې استاذ، د قرآن طالب دا مظلوم دی. قرآن مظلوم دی، عقیده د ختم نبوت مظلومه ده. دا درې خبرې زه هر ځای کې کومه، ستاسو غوږونو ته یم اورېما. ای مسلمانه، دا تا ته چې د مسجد امام ښکاري او دا تا ته په تن باندې سپینه جوړه ښکاري، دا تا ته چې په سر باندې سپین پټکی ښکاري، د دې مسجد د امام زندګي وګوره. کله به د دې مسجد د امام په کور کې بوډۍ مور جړېدلې وي او کله به د مسجد د امام بوډا پلار جړېدلی وي او کله به د مسجد د امام ماشومان بچي جړېدلي وي. دا ستا مسجد چې آباد دی، بعضې خلک وایي مولا د جومات ته وباسه او موږ مولا سره څه کوو؟ مولا د منځه وباسه، خو ستا ایمان بچ پاتې شو، ما په خر باندې سور کړه. ستا ایمان بچ پاتې شو، ستا د کور حیا بچ پاتې شوله، ما په خر باندې سور کړه. زه رازونه نه ویم، ما څه داسې رازونه راسره دي، د الله په ذات قسم صرف یو جلک درته ښیمه. ما ترجمه کوله، ما ته یو چټ رالی او چټ کې راته یو جنۍ لیکل کړي، راته وایي زما دپاره خودکشي جایز ده. ما واپس کې ورته ولیکل خودکشي د هر چا دپاره حرام ده، خو تا نه تپوس کومه ته د خودکشۍ سوال ولې کوې او ته ولې وایې چې زما دپاره خودکشي جایز ده که نه ده جایز؟ ما ته په خط باندې واپس لیکل کوي، راته وایي زما عمر 14 کاله، زما د ورور عمر یو کم 13 کاله، کم ورور چې زما د لوپټې څوکیدار دی، اومه قرور مې هره شپه د عزت غلا له راځي. راته ووایه په دې معاشره کې چې د ورور نه د خپلې خور عزت محفوظ نه دی، دا عالم ستا د مور او ستا د خور د لوپټې څوکیداري کوي. یو ملګری راته راپسې رالی، ما ته وایي مولوي صاحب ما سره جرګې له لاړ شه. ډېر انتهایي مجبوره شومه او چې کله جرګې له ورسره رالم، جرګه رسله پلار او مور یو سړي کور کې پریښي تنې تنخوا، په خپله هم چې کله ښځه او بچي هم ترې بوتلي دي او خویندې په کور کې دي هغې هم بوتلي دي. زه ورته کېناستم، ورته وایم د پلار د پلار چې کوم دی د جنت منځکینۍ دروازه ده، د مور د خپو لاندې جنت دی، د پلار په رضا کې د الله رضا پرته ده. ظالمه ته پلار پرېښی دی او پلار دې یوازې پرېښی دی، مور دې یوازې پرېښې ده، هغه ستا خدمت ته محتاجه ده، پلار ستا خدمت ته محتاج دی او تا مور او پلار پرېښي دي، ښځه او بچي خو دې راوستل، نو ظالمه دا ظلم دې ولې کوو چې خپلې خویندې دې هم راوستل؟ ما ته وایي مولوي صاحب لږ صبر وکړه. کور ته دننه شو، هغه دوه خویندې راوستلې، داسې مخامخ یې راته کېنولې. ما ته وایي مولوي صاحب تپوس دې وکړه. ما ورته ویل تاسو خپل پلار ولې پرېښی او خپله مور دې ولې پرېښی؟ الله په ذات مې قسم وي دا دواړه خویندې راته وایي استاد جی دا ته چې له چا دپاره راغلی، دا زما سکه پلار دی، خو دا پلار زما د عزت ډاکو دی، دا زما په عزت باندې حملاور دی. په دې معاشره کې دا علما ستا د دین څوکیداري کوي، دا علما ستا د ایمان څوکیداري کوي. او تاسو وکتل ایجوکیټډ طبقه خلک ناستی دی، تاسو وکتل زما ماشوم بچی چا ګډ کو، زما ماشوم بچی ته د ډانس چل چا وښودو، زما هغه ادارې چې د کومو ادارو نه زه توقع ساتم چې زما بچی به پکې سړیتوب زده کوي، هلته زما لور او زما زوی یو ځای ګډ کړه، خو ګډ یې نه کړه. راته ووایې بل کوم ځای دی د مسجد او د مدرسې نه علاوه بل ځای تاسو راته وښیئ چې هلته زه الله پېژندی شم، هلته د الله رسول پېژندی شم، هلته مې ایمان بچ پاتې کېږي او هلته مې حیا بچ پاتې کېږي. دا راته تاسو وښیئ. دا علما زما او ستا د منبر څوکیداري کوي، دا د محراب څوکیداري کوي، دا د قرآن څوکیداري کوي، او په دې څوکیدارۍ کې دې علماو سپین ږیري بوډا شیخ الحدیث شیخ حسن جان ورکړی دی. په دې څوکیدارۍ کې دې علماو د منبر او د محراب په څوکیدارۍ کې ستا او زما د حیا په څوکیدارۍ کې دې علماو شیخ سم الحق ورکړی دی، او دې علماو خپل ماشومان د شپږو میاشتو بچي یتیمانان پرېښي دي. دا علما چې تاسو ته ښکاري، د دې علماو د دوی د بچو اوچې شونډې چېرته ښکاره شوي دي، د دوی د بچو په خپو کې شلېدلی پیزار ته هم چېرته پام کړی دی؟ د دې علماو د بچو شلېدلي پیزار ته هم چېرته کتلي دي؟ د دې د مسجد د امام
د بوډا پلار شلیدلی د پلار په سر شلیدلی څادر دی چېرته د مسجد د امام د بوډا پلار شلیدلی څادر ته یې پام کړی خفه کېږئ مه موږ د مسجد امام دا صرف په دې منو چې دا جومات کې مونځ کوي دا منبر باندې ناستی دی دا په محراب کې ولاړ دی دا د قرآن درس کوي دا جنازه پڑھاوي دا نکاح پڑھاوي دا بچی ته غوږ کې اذان کوي نه دا د مسجد امام دی د دې مسجد د امام د شپږو میاشتو یتیم بچی پاتې شوی دی پلار یې سار جمع نه راوته چا یې پلار په ګولو باندې غلبیل کړو پلار یې په ډک بازار کې چا په ګولو باندې غلبیل کړو د مسجد د مولانو بوډا پلار په سرو سترګو په ژړا لیدلی دی د مسجد د امام بوډۍ مور مې په چغو لیدلې ده د مسجد د امام تور سرې بیبي مې کونډه لیدلې ده ای خلکو درې څیزونه مظلوم دي چا مې د مسجد امام رسول الله دی اولنې د مسجد امام محمد رسول الله دی دغه محمد رسول الله مې چا په کاڼو باندې ایستی دی چا یې په مخ لال ټوکلي دي چا ونه لور جوړولې ده چا ونه لور د سورلۍ نه راغورځولې ده د هغې حمل یې ضایع کړی دی او چا مې محمد رسول الله د پاسه د ګنډک لري بیت الله ته مخامخ په سجده باندې پروت دی او د رسول الله په شا باندې د ګنډک لري ایښي دي او چا مې د بدر په میدان کې رسول الله جوړولی دی او چا مې د طایف په وادیو کې په رسول الله باندې کاڼي ورولې دي هغه وراثت د علماو ته په میراث کې چې کوم څه میلاو دي همغه میراث دی ما ته د رسول الله مات غاښونه میلاو دي ځکه زما د مسجد د امام په سترګو کې اوښکې دي ما ته د حضرت فاطمه د سترګو اوښکې یادې دي ما ته په میراث کې د حسنینو قربانۍ پاتې دي ما ته په میراث کې د بلال حبشي قربانۍ پاتې دي ما ته په میراث کې د حضرت حباب په سکروټو لاس ته پاتې ده ما ته په میراث کې د رسول الله خېټه پورې کاڼي تړل پاتې دي ما ته په میراث کې د رسول الله د بدر په میدان کې ژړا پاتې ده ما ته په میراث کې د حضرت فاطمه د رسول الله د جګرګوشي نهر پاتې دي ما ته د حسنینو نهر پاتې دي ما ته په میراث کې یوازې مصلی منبر او محراب نه دی پاتې ما ته میراث کې یوازې مصلی نه دی پاتې ما ته یوازې منبر نه دی پاتې رسول الله مې د مسجد امام دی کله مې د رسول الله په خوله کې غاښونه مات دي د رسول الله چهره مې په وینو باندې رنګ ده د رسول الله د خولې شونډه شلېدلې ده او د رسول الله بچی حضرت سیده فاطمه رضی الله عنها د خپل ابا جان سره خوا کې ناستې ده د خپل پلار د مخ نه وینې ستاکې لږ شانته د تخیل دنیا تلاش دی د خیالاتو دنیا تلاش دی د تصور دنیا تلاش ده چې لور ستا وي او ته سپین ږیری د 50 کالونو د عمر اوښتی وي او ستا خپل خپلوان ستا رشته داران دغه صف کې ولاړ چې کومو خلکو په تا باندې ګزار کو هغه ستا دشمنانو په صف کې ولاړ وي او ستا مخې چې کوم دی زخمي کړی وي ستا خوله کې غاښونه مات کړي وي ستا شونډې شلولې وي او ستا باندې چې کومه لور ډېره ګرانۍ او په کومې لور ته ډېر ګرانې هغه ستا خوا کې ناست دي او هغه ستا د مخ ته وینه ستا کوي راته ووایه په دې لور باندې به څه تېرېږي او په دې پلار باندې به څه تېرېږي چېرته تصور هم کړی آغا حضرت فاطمه چې رسول الله فرمایي حضرت فاطمه زما د زړه ټوکړه ده دغه حضرت فاطمه د خپل ابا جان خوا کې ناستې ده د حضور د مخ نه وینه ستا کوي وینه ودرېږي نه یو چې ته یې وسېزله د هغې ایرې نه واغېستله د خپل ابا جان په زخمونو باندې واچوله راته ووایه په حضرت فاطمه باندې به څه تېر شوي او د رسول الله سره د رسول الله مبارک تر سید الشهدا امیر حمزه 19 ټوټې په میدان کې پروت دی 19 ټوټې غوږونه پرېږدي پوزه پرېږده شونډه پرېږده ژبه پرېږده او د هغه سینه سوري پرې شوې ده کلیجي ترې راوتې ده رسول الله تل په میدان کې 19 ټوټې پروت دی او په دغه میدان کې د رسول الله صحابه اوې تله پراته دي د چا لاسونه پرې د چا پوزه پرې د چا غوږونه پرې د چا شونډې پرې د چا خپې پرېږدي په دې میدان کې پراته دي راته ووایه رسول الله چې مې دا منظر لیدلی په رسول الله باندې اوس مصرف په تېره شي سبا چې د قیامت ورځ شي او ستاسو زما په لاس کې د مسجد د مولا ګیره وي او ستاسو زما په لاس کې د رسول الله د وراثت داستار سپي ته په سر روان وي پټکې چې کوم د خنزیر ته هم په سر کړی شامو ته هم په سر کړی او رسول الله ته مخامخ شو رسول الله رانه تپوس وکړي چې ما خېټه پورې کاڼي تړل تا ترس درغلی چېرته خیل له دې راغلی چېرته سوچ له دې راغلی په طایف کې په ما باندې کاڼي ولېدل زما د دغه وجود چېرته خیل دې کړی چېرته د هغې لاج دې ساتلی دی
ما د ټول شپه ستا دپاره ولاړه کړې ده زما خپې پړسېدلې دي زما د ټولې شپې د ولاړې چېرته لاج دې ساتلی دی ځکه خو علامه اقبال وایي الله کله چې موږ نه ته حساب کتاب اخلي د رسول الله نه رانه پرده کې والا رسول الله ته مخامخ شو او رسول الله تپوس وکړي چې ستا په دې لاس کې خو زما د مسجد د امام د ګیرې ویښته دي ته په کوم صورت په کوم وجه باندې په څه وجه باندې تا د مسجد د ملا ګیرې ته لاس اچوي او ای خلکو تا جومات له ځای ورکړی دی دا ستا د دیندارۍ سبب جوړېدی شي ستا د جومات نه بهتر جومات خانه کعبه وه او د دغې خانه کعبې تعمیر د مکې مشرکانو کړی او د هغه مکې په مشرکانو کې ابو جهل عتبه شیبه ولید ابن مغیره او دا د خانه کعبې تعمیر د بیت الله تعمیر د رسول الله د اعلان نبوت نه 15 کاله مخکې د مکې مشرکانو کړی دغه د مکې مشرکانو د بیت الله تعمیر کړی دی خو د بیت الله د امام د محمد رسول الله زړه دردولی دی الله نه ابو جهل ته ایمان ورکو نه عتبه ته ایمان ورکو نه شیبه ته ایمان ورکو نه ولید ابن مغیره ته ایمان ورکو نه امیه ابن خلف ته ایمان ورکو بیت الله ستا او زما د جومات نه بهتر جومات دی خو د بیت الله د امام قدردانی نه وه په دغه بیت الله کې بوتان پراته خلکو په بیت الله کې الله ته سجده نه لګوله غیر الله ته سجده لګوله ته د خپل مسجد امام د جومات ته وباسه او ستا په دې جومات کې پیشوګانو بچي رانه وړل ستا په دې جوماتونو کې چې کوم د سپو بچي رانه وړل ما په خرڅ ورکړه تبلیغي ملګري کور کې ناست دي تپوس وکئ پنجاب ته به ته نه یې سند ته به ته نه یې قرآن به وینو باندې وهلی لیدلی قرآن به وینو وهلی جومات کې به سپو بچي راوړي جماعت کې به پیشوګانو بچي راوړي قرآن به پکې وینو وهلی قرآن به پکې دل کې ګرد آلوده پروت وي په کوم ځای کې چې د مسجد د امام قدرداني نه وي او بعضې خلک وایي د مسجد امام دا په زموږ ماتخ وي یاد وساته رسول الله په بیت الله کې موجود دی الله ته سجدم لګوي عبادت هم کوي خو د بیت الله واقعدار نه دی بیم په بیت الله کې بوتان پراته او رسول الله خپل ایمان او د خپلو صحابو ایمان پټ ساتي رسول الله د خپلو صحابو ته ویل ایمان پټ وساتئ او چې کله مکه فتح کړله او د جومات اقتدار او واکداري میلاو شوله نو امکه بیت الله دی یو ورځ پکې بوتان نه ده پاتې یو ورځ پکې بوتانو دی نه ده تېره کړې په امکه ورځ یې بیت الله د بوتانو نه صفا کړې په کومه ورځ باندې چې رسول الله د بیت الله واکدار شو یاد وساته دا د مسجد امام دا د رسول الله وارث دی دا د مدرسې استاذ دا د رسول الله وارث دی او زه خلکو ته ویم ابو جهل او ابوبکر صدیق کې یو فرق و ابو جهل ابوبکر صدیق کې فرق سو ابو جهل هم مکی والا ابوبکر هم مکی والا ابو جهل هم زما عزتمند د رسول الله د زمانې دی ابوبکر هم د رسول الله د زمانې دی ابوبکر ته دومره لوی اعزاز ملاو دی چې په کائنات کې دا اعزاز بل چاته نه دی ملاو ابو جهل دومره لوی ذلیله شو چې په کائنات کې د ابو جهل په شان کې بل ذلیله نشته فرق پکې څه دی ته بیت الله سره نه لګېدله نو د ابو جهل هم د بیت الله سره لګېدله ابو بکر هم بیت الله سره لګېدله ابو جهل هم په بیت الله پیسې لګولې ابو بکر هم په بیت الله پیسې لګولې ابو جهل هم د بیت الله د مېلمنو قدر کو ابو بکر هم د بیت الله د مېلمنو قدر کو ابو جهل هم مېلمستۍ کوله ابو بکر هم مېلمستۍ کوله ابو جهل هم ځای ورکو ابو بکر هم ځای ورکو فرق پکې څه دی دا ډفرنس څه دی یو فرق پکې دی چې ابو بکر ابو جهل صرف او صرف جومات وخت دی صرف بیت الله وخت دی او د ابو بکر قسم بیت الله وخت دی داسې د بیت الله امام وخت دی داسې د بیت الله استاذ وخت دی داسې د حرم امام وخت دی الله بیت الله کې د بیت الله د امام د قدردانۍ د وجې نه ابو بکر ته ایمان ورکو پلار ته ایمان ورکو مور ته ایمان ورکو ښځې ته ایمان ورکو لور ته ایمان ورکو زوی ته ایمان ورکو نسو ته ایمان ورکو ابو بکر هم صحابي پلار هم صحابي مور هم صحابیه لور هم صحابیه ښځه هم صحابیه زوی هم صحابي الله د ابو بکر په کور کې نسل هم صحابي څلورو پوستو کې صحابه کرام پیدا کړل وجه څه ده ابو بکر جومات هم خوښ دی د جومات امام هم خوښ دی قرآن هم خوښ دی د قرآن استاد هم خوښ دی مدرسې هم خوښه ده د مدرسې استاد هم خوښ بل فرق پکې ما ته څوک نشي بوللی بل فرق پکې بل ته څوک ابو جهل رسول الله درتولی دی ابو بکر د رسول الله نه ځان قربان کړی دی ابو جهل د مکې نه رسول الله ایستلی دی
او ابو بکر وسره د مکې نه وتلی دی. بس دغه فرق. ابو جهل رسول الله د مکې نه ایستلی دی او ابو بکر وسره د مکې نه وتلی دی. دا فرق پکې دی. ابو بکر وایي زما 3 څیزونه خوښ دي. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه وایي 3 څیزونه مې خوښ دي. نمبر 1 زما پیسې چې زما په رسول الله باندې لګي دا مې خوښه ده. نمبر 2 زما لور چې د رسول الله په نکاح کې دا مې خوښه ده. نمبر 3 د رسول الله د مبارک مخ دیدار چې کوم دا مې خوښه ده. او زه الفاظ لږ بدلوم، علما ناست دي توضیحاً او تشریحاً یې بدلوم. ابو بکر وایي زما پیسې چې زما د مسجد په امام د مدرسې په استاد د قرآن په استاد لګي چې محمد رسول الله دی دا مې خوښه ده. او زما لور چې زما د مسجد د امام د مدرسې د استاد د قرآن د استاد په نکاح کې ده چې محمد رسول الله دی دا مې خوښه ده. او د خپل محلې د خپل مسجد امام ته د محبت په نظر ګورم چې محمد رسول الله دی دا مې خوښه ده. الله سره وکړئ. الله ابو بکر 2 کاره دي کړي دي. لور دي ورکړي، پیسې دي ورکړي. دا علماء کرام تشریف فرمانے دا یو کار چې د رسول الله په دیدار خپل سترګې یخې کم دا د ابو بکر د وس نه وه. ولې ابو بکر صدیق چې کومه چې هر مبارکه یادوي هغې ته چا پرله پسې کتی نه شو، متواترې کتی نه شو. یو نظر چې به وکتل خود به خود به نظر ښکته کېدو. الله وایي ابو بکر پیسې دې ورکړې، لور دې ورکړه. یو کار چې ستا په وس کې نه ده دا به زه وکړمه. یو به ته یو به د یاري غار کې به 2 په 2 منځ کې به رکاوټ نه وي. ستا په غېږ کې به سر ایښی تر څو چې ستا خوښې ته به دیدار کې څوک به دې پاسوي نه. تر څو چې ستا خوښې ته به دیدار کې څوک به دې پاسوي نه. ابو بکر جماعت پرېږدي او که د جماعت امام پرېږدي. موږ وایو چې دا امام په دې جماعت کې لمونځ له به نه ځمه. ابو بکر وایي چې دا جماعت کې نه زه به دې جماعت ته نه ځمه. ابو بکر څه وایي؟ ابو بکر صدیق وایي چې محمد رسول الله په مکه کې نه نو ابو بکر به په مکه کې نه. ابو بکر صدیق وایي چې په بیت الله کې محمد رسول الله نه نو ابو بکر به په مکه کې نه وي. په بیت الله کې نه ابو بکر مکه پرېږدي، بیت الله پرېږدي، حرم پرېږدي. او که د محمد رسول الله ملګرتیا پرېږدي، د مسجد د امام، د حرم د امام، د بیت الله د امام ملګرتیا پرېږدي. ابو بکر وایي مکه هم پرېږدم، بیت الله هم پرېږدم، حرم پرېږدم، خو د حرم امام سره ملګرتیا نه پرېږدم. او څه وکړ؟ الله ورته ابو بکر تا مکه پرېښودله، حرم دې پرېښودو، بیت الله دې پرېښودو، زما دپاره زما د محبوب دپاره زه به ستا غېږ د کائنات عظیمه غېږه وګرځومه. ستا په غېږ کې به د خپل محبوب سر کېږدمه، د کائنات عظیمه غېږه به ستا وګرځومه. غار کې رسول الله مبارک د ابوبکر صدیق سره دی او د ابوبکر صدیق په غېږ کې د رسول الله مبارک سر پروت دی. راته ووایې د دې نه بختوره غېږ د چا کېدی شي چې په کومه غېږ کې د رسول الله مبارک سر پروت دی. بله غېږ امام نه خوښوو. من په جماعت پیسې لګو خو د جماعت په امام پیسې نه لګو. من جماعت باتروم له لوټه راوړل ثواب ګڼو او د مسجد د امام په خپو کې شکېدلې جرابې دي هغې له جرابې راوړل ثواب نه ګڼو. څنګه چې جماعت له خښته راوړل ثواب دی، څنګه چې جماعت له کارپېټ راوړل ثواب دی، څنګه چې جماعت له سیخ راوړل ثواب دی، څنګه چې جماعت له شګه راوړل ثواب دی، څنګه چې جماعت له سولر سیسټم کول ثواب دی، دقرنګې د جماعت د امام د کوټې په چت لیو اچولم ثواب دی. د مسجد د امام د کوټې په چت باندې لیو اچولم ثواب دی. رښتیا وایي دا مونږ ته ثواب ښکاري؟ دا مونږ ته ثواب ښکاري؟ او تاسو به د علماو نه مخکې اورېدلي چې علما به تاسو ته ویلي چې دا حافظ قرآن به د 10 کسانو سفارش کوي. خو دا حافظ قرآن به د چا سفارش کوي؟ د ارک و تغوب و تغو سفارش به نه کوي. سفارش به د هغه چا کوي چې له چا نه زړه خوشحاله او زړه به د چا نه خوشحاله چې کم تابعدار دی او کم منونکی دی او کم تیزاب اوچتونکی دی. اوس که یو سړی وایي چې زما د مسجد امام زما سفارش پکې، زما د مدرسې استاد زما سفارش پکې، او مای مورم کنځلې، خورم کنځلې، ګیره مې کنځلې، پټکې مې کنځلې، دین مې مولا کنځلې، اسلام مې مولا کنځلې دی او پیزار ته مې مثبت کتلې دي، نه مې خیر اغستی دی او نه مې خبر اغستی دی. ولې به نه قبلېږي؟ حدیث مبارک کې خو راځي الله ورته وایي قف علی باب الجنه، د جنت په دروازه باندې ودرېږه، ته سفارش کوه که د اسمان د ستورو برابر خلقي او ته سفارش کوې زه به سفارش قبلومه. نو چې دا د خپلو ټولو مقتدیانو سفارش کوي نو د ده سفارش پر دې مقتدیانو په باره کې ولې نه قبلېږي؟ زر ته وایم ښه سفارش پر هغه مقتدي او د هغه متعلقه سړي قبلېږي
د هغه په باره کې به قبلېږي چې کم سړي درته دنیا کې درانه کتلي او کم سړي چې خبره منلې ده، کم سړي چې تابعداري کړې ده، کم سړي چې خیر ساتلی دی او دلیل یې سړی چې د ټولو په باره کې نه قبلېږي. نوح علیه السلام دی بچې عذاب راغلی. نوح علیه السلام ته الله وایي چې کم دي منونکي دي ځان سره کښتۍ کې کېنوه. څوک کېنوه؟ منونکي. څوک کېنوه؟ منونکي کېنوه. د نوح علیه السلام زوی په منونکي کې نه دی. نوح علیه السلام ورته یا بنی ارکب معنا، ای بچوړیه کښتۍ کې را سره کېنه چې د عذاب نه بچ شي. چپه راغله او د نوح علیه السلام زوی ځان سره په مخه کړ. نوح علیه السلام غوښتل چې زه د خپل بچي سفارش وکړم او زما دا بچی د عذاب نه بچ شي، ځکه الله ته خدای دا خو زما اهل دی. الله ورته انه لیس من اهلک، دا ستا د اهل نه دی، ستا منونکی نه دی، ستا تابعدار نه دی. نو چې ستا منونکی نه دی، ستا تابعدار نه دی، کو ته سفارش کې سفارش نه قبلوم د سیلاب په چپې مې نه یوړو. زما په جمله باندې مخور دی، زما جملې ته خیال دی. ما څه ویلې؟ نوح علیه السلام پیغمبر دی خو بچی منونکی نه دی. نوح علیه السلام غواړي چې خپل بچی بچ کما. بچی کو بچی کو आवाज درځي؟ زما په خبره پوه شوې؟ پیغمبر د زمانې دی خو بچی تابعدار نه دی او پلار غواړي چې د خپل بچی بچ کما. د دې پلار سفارش دا بچی بچ کو چې کوم مقتدي د مولا نافرمانه دی او دا مولا دغه مقتدي سفارشو کې نو بچ به کی سوال نه پیدا کیږي. ابراهیم علیه السلام نے اللہ تبوی خدای دا پلار ملے اللہ موتی مخواڑا چھ مخواڑی دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار شکل ببدل شی اور دا جہنم خشاب شی. ابراہیم علیہ السلام بغواڑی چھ دا خپل پلار دا جہنم نبت کم سفارش کوم خو سفارش پا دا پلار پا حق کی قبولو. لوط علیہ السلام نے فرشتی دا عذاب راغلی دی او لوط علیہ السلام تا فرشتی ہوئی چھ کم ستا منون کی رضان سریو باسا دا خزه دی منون کې نه ده، دا بدل ته پاتې کېږي او په ده باندې به ځمکه الټه کېږي. د لوط علیه السلام په ښځه باندې ځمکه الټه شوه که الټه نه شوه؟ شوه که نه شوه؟ او ستاسو ذهن ته به یو سوال راځي، علما حضرات ناست دې ذهن کې یو کړکېجن سوال راځي. سوال دا راځي چې مولوي صاحب ابراهیم علیه السلام پلار کافر دی، د لوط علیه السلام ښځه کافره وه، د نوح علیه السلام زوی کافر دی، د کافر په حق کې خو سفارش نه قبلېږي او دا طالب خو چې سفارش کی د مسلمان بکئی. نظر امام بخاری روایت راوړی دی رسول الله په حوض کوثر تشریف فرمایي، یوه ډله به راروانې، رسول الله به پیژني چې دا زما امتي دی او رسول الله به دې فرشتو ته وایي دا پرېږدئ زما امتي دی. او د دې علماو نه تپوس کومه د دغې ډلې په منځ کې به دیوال وولی شي که به ونه ولې؟ رسول الله غواړي چې دا ما ته راورسي او د حوض کوثر اوبه پې وڅښمه. نو چې رسول الله غواړي او د رسول الله هغه چاهت نه پوره کېږي نو که ستا د مسجد امام غواړي چې د دې نافرمانه مقتدي سفارش وکړم نو د سفارش به څنګه اثر وکړي؟ زما په خبره پوه شو؟ د مسجد امام د مدرسې استاذ دا مې د رسول الله وارث دی، دا مې د رسول الله په مصلی باندې ناست دی. د مسجد د امام سره محبت وساته، د مدرسې د استاد سره محبت وساته. د مسجد امام مې داسې مظلوم دی چې د مسجد د امام د بچي په لاس کې مې د مسجد د امام د خولې جامې غاښونه لیدلی دي. د مسجد د امام بوډا پلار مې په سرو سترګو په ژړا لیدلی. د مسجد د امام غوښې مې پیشوګانو کارغانو سپو تختولې خوله کې او د مسجد د امام غوښو باندې زما عزتمندو د جومات چھت او د جومات دیوالونه چې کوم دی رنګین شو او د مسجد د امام د مدرسې د طالب په وینه باندې زما عزتمندو هغه لښتو ته پرېوتلې په کومو لښتو کې چې د خلکو ډکې او تشې مې تیزې به ای خلکو دا ګلدسته چې ستاسو مخې ته ناستې ده دا د ډېرو قربانو نه بعده ناستې ده. دا علما ستاسو زموږ د دین څوکیداران دي او په دې څوکیداران کې دي علماو خپل بچي یتیمانان کړي، خپلې میندې جړولې، خپله ښځه کونډه کړې ده او خپل سپین ږیری بوډا پلار یې په ژړا باندې جړولی دی. ای خلکو د مسجد امام مظلوم دی، د مدرسې استاد مظلوم دی، د مدرسې طالب مظلوم دی، قرآن مظلوم دی. چا د قرآن د پاسه غټ اودس ماتی وکړو، چا د قرآن د پاسه وړوکی اودس ماتی وکړو، چا قرآن لښتي ته ګزار کړو او چا د قرآن د پاسه سپی حلال کړو او د سپي مرداره وینې د قرآن د پاسه توی کړله. هغه ځایونه ته وایم چې کوم راته معلوم دي ښه زه به هم درته ښیم، تاڼه به هم درته ښیم، اف آی آر به هم درته ښیم،
اوٹی بوٹی برتنے ما کسی قطاری برتن کو ما اوے خلقو عقیدت ختم نبیوت میں مظلوم ادا رسول اللہ دا امتین عزتون تار تار شو رسول اللہ عزت حملہ اکلا دو حضور پا ختم نبوت بانی حملہ اکلا چھاو کلا دا ہندوستان پزمکے سڑے پیدا دے نمین غلام احمد دا پلار نمین غلام مرتضی دا مور نمین چراغ بی بی ہندوستان کی پیدا دے مشرقی پنجاب صوبہ دا ذلی نمین گرداسپور دے دا تاسیم نمین بٹالہ دے دا کل نمین قادیان دے 1839 سے 1840 کی پیدا دے 1921 دا نبوت دعوی اکلا 121 سال اشوچ رسول اللہ تلی تکلیف رسی قرآن بانی ہم لوگ کو ودا زمان دخلی خبر دی دا قرآن پر مقابلہ کی کتاب کو لکو اگر کتاب تے تذکرہ ہوئی اللہ اگر تے وحی مقدس ہوئی اللہ اللہ پساد بانی ہم لوگ کو اللہ زان تے خدی ہوئی اللہ بے زان تے خدیس ہوئی اللہ دا رسول اللہ پر احادیث ہوئی ہم لوگ کو اللہ لکم احادیث کی زمان خلاف کی دا تدیران بانی گزار کا دا رسول اللہ پر ازواج متحرات ہوئی ہم لوگ کو اللہ خبل خود کے دا امت نور ہوئی اللہ دا رسول اللہ پر چکر گوشہ حضرت فاطمہ بانی ہم لوگ کو اللہ خبل لوٹے دا جنت دا دین سردار ہوئی اللہ خبل خبر تے احادیث ہوئی اللہ خبل مرگر تے صحابہ ہوئی اللہ خبل کور والا تے حلیبیت ہوئی اللہ سرور سو پیغمبرانو تے ترجم ہوئی اللہ عیسیٰ علیہ السلام تے شرابی ہوئی اللہ عیسیٰ علیہ السلام نور تے کنجر ہوئی اللہ عیسیٰ علیہ السلام دے پار پلار ثابت ہے دیوی دے پلار و دمور دے طرف پنے گانے سنا کاری بھی عیسیٰ علیہ السلام دے بکردار و خض و اولاد دے علیہ باللہ اور دغم نظار اولے کیے دو زمین جتنند ابو بکر صدیق عمر فاروق کیا دی ویددا دا زمان پیزار دا تصمیق کل اول قابل نبی دغم نظار اولے کیے دو زمین جتنند دا حملو کلا اور دا نرزا سوئی زمین جتنند کم خلق چپما ایمان نروڑی دا دوی مین دی کنجر دی وی کم خلق چپما ایمان نروڑی دا دوی مین دے بیبان ستے دی اور موتا تے جہنمی ویلے اور بدی اسنے خنس ولا بدی نکاح خیز شپت رکلا ساختر مرگر توئی دا سشپن کی رکے گا لیکن حضرت خدیجہ چھوٹی گا راگلی ما سر شپت رکلی اللہ پاک تزنا کار ہوئی اور دا دس بیدے مرزا بشیر دا خپل سکلو سر زنا کی اور لولی دا قرآن دا پاس سملولی لو زنا وستر اے مسلمانان ندری خبری میں توقلی قرآن بھی مظلوم دا قرآن طالب و استاذ بھی مظلوم دا قرآن دا طالبان و دا استازان و غخی دام پر کپلو کی را گنڈی کری دا طالب او دا استاد دا غخی پتن لگی دلا دا افغانستان پر خور باندی دستر بندائی بانی بمبار اشو دا طالب او دا مولا دا غخی پتن لگی دلا دا روکی دا غخی پتن لگی دلا سوی اجودن مین دو تمخی تے اخیدی سوی اجودن قرآن مظلوم دا قرآن طالب مظلوم دا قرآن خودل والا استاد مظلوم اور قید دا ختم نبوت مظلوم اوے خلقوں دا ننچ زمون دستاسو پدی ملک کم امتحان داروان دے او کم راغلے دے تاسو با دے گوھر شاہی دنوں یو سڑے دے ناغ بیان پدی سوشل میڈیا چلی گی کتلے بھئی اگوئی منگ 11 اپریل پوری وقت ورکڑے دے او کنی زمون دستاسو دا پوچ سربراہ آسم منیر جادی چھے دتا بچکم لے مونگ الٹا سڑن کو دستر اب آغا سن کو چھے چھا پاکستان پر تاریخ کے لچا سرنی کرے منگ ورطوئی دا ملک عزیز دے منتا دا دی ملک امن منتا عزیز دے پرب دے کابی میرے قسم میں کو تقا دینیوں مرزئی کا غصر وفادارے قسم کھوڑ لے دے منگ رسول اللہ سر دے وفادارے قسم کھوڑ لے دے چھے تیرے قادینیوں تو مرزئی دے پارا زمان دا ملک پر دا فوج سر برا مخی تو ادرے گے پرب دے کابی میرے قسم میں دا فوج نمخ کے دا فوج دا سر برا نمخ کے انشاءاللہ دا محمد رسول اللہ غلامان با مخی پر تولار ادریگو بکمانو ادریگو من پکی نہیں چھو تاوان دے پکی اور پردان میں کچھ آئیے چھو جانان دے پکی ماستا دے عشق پتورم مجدی دا غوغا چھو دنن سرکرہ پور پا پدی والدہ تماشا چھو دنن کلے چھو دا محمد رسول اللہ دا ناموس خبر اللہ اللہ کلے چھو دا محمد رسول اللہ دا عظمت خبر اللہ اللہ پرب دے قابی میرے قسم میں زمن اکابیر من تا حکم کو زمان پرب دا ذات میرے قسم میں ستاندی تعلیم مدا جب داسر باسو لیکن سن چھو دا اون سرے بختر باسی پرب دے قابی میرے قسم میں پاغ ورس بستا پا پاکستان کی آخری ورس میں پتم ورس چتا سماد پاکستان دملی تم پر کگا نظر باندے ہو قتل لیکن خپل ملک سر بودری وفاداری بلن خپل ملک دا آئین سرکو زما دا ملک دا آئین زما دا ملک دا قانون غدار دا قادینی چھے اس پوری زما ملک تسلیم کرنے دے
اسے پورے زما د ملک عین نے تسلیم کرے اسے پورے دی پرب وہ کہ خپل مڑی امانتن دفن کی او پدی سوچ کی پاکستان با اورانی کی او من بدا خپل مرداران د دیز نے وباس ہندوستان ته وړو دا ورته من وایو من د پاکستان حفاظت کول شو الحمدلله من د پاکستان چې لا اله الا الله په ناره باندې آباد دی د محمد رسول الله په ناره باندې آباد دی چې د چیف اف آرمی سٹاف مسلمان دی د چیف جسټس مسلمان دی د دې صدر وزیر اعظم مسلمان دی د دې پارلیمنت باندې پاس لا اله الا الله د محمد رسول الله نغمه لیکل شوې ده او ته زما د پاکستان طرف ته په کاغذ سترګې دې وکتل والله چې ستا د بدن نه به دا سترګې نه وباسو منګ دې ته نه ګورو منګ کو غلیو من کو سنویو وی غلی بکینم سبنوی ما د سوال یاری د اوس بانگل جنگل شینا من کو غلیو د دی خاطر غلیو چې من ته خپل وطن امن عزیز دی ورنا زما پدی ملک چې ته په کم کم ځای کې لګي کار کې من ته دا زین معلوم دي دا موه چې من ته نه معلوم ما ته خپل مسلمان خور د عزت تار ځای معلوم دی چې زما د خويندو عزتونه چا تار کړی دي زما په قران باندې چې چا حمله کړی دا ما ته دا زین معلوم دي دا هغه خلک دي چې کوم خلک د دې ملک امن تبا کول غواړي او د دې ملک امن چې څوک تبا کوي دا هغه خلک دي زما عزتمندو کوم خلکو چې د دې ملک عین او قانون نه دی منلی دې وجنا ستاسو مخې ته مې درې خبرې کېښودلې قرآن تحفظ وکړو د قرآن سره به ودرېږو او د قرآن کریم حفاظت وکړو او د قرآن د استاد او طالب سره به ودرېږو او عقیده ختم نبوت د تحفظ دپاره به ودرېږو به انشاءالله आवाज फिर कमजोर है रे आवाज कमजोर है रे आवाज कमजोर है रे द मोहम्मद रसूलुल्लाह गुलामैन दे पारा बौद्रीगो द खलीफतुल कुबरा दी पट्टी दे चौकीदाराइन दे पारा बौद्रीगो द मोहम्मद रसूलुल्लाह दे गुलामैन दे पारा बौद्रीगो द कुरान करीम दे तहफ्फुज दे पारा बौद्रीगो कम मरगरावै छ द मानु सरबानी मेरे गमा द रसूलुल्लाह दे तहफ्फुज दे खत्म नबूवत दे पारा पे मैदान बौद्रीगमा कमाल तज़रूरत वाले माल दौर कोमा को वक्त जरूरत वाले वक्त और कोमा को औलाद कुर्बान करो तो जरूरत वाले औलाद द कुर्बान होमा आग मरगरे पे मैदान छोड़ रहे छमा तो पता लगी स्तासुदा आवाज स्तासुदा जज्बा दा बदग मुर्दारान इनी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह गुलामान रसूलुल्लाह द खत्म नबूवत से इदारे त तैयार दी तैयार है लब्बैक 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 ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद उस पे आखिरी खबर कोम इजाजत अखलमा زمون یو ملګری دی د رسول الله دیدار خوب کې هر درېیمه شپه باندې کوي هر شپه چې ونشي په درېیمه شپه خامخا دیدار یو وار یو ملګري ته ویل راشه چې ورلې ورته وایي ځکه مې راوغوښتلې چې بېګاره ته رسول الله په خوب کې وایي چې څوک د ختم نبوت کار کوي زما سلام ورته ووایه تاسو ټول د ختم نبوت د تحفظ د عقیدې د تحفظ دپاره ودرېږئ زه د رسول الله هغه سلام تاسو ته ویما چې رسول الله وایي څوک د ختم نبوت کار کوي زما سلام ورته ورسوه ما تاسو ته د رسول الله هغه سلام راورسو واخر دعوانا الحمدلله